نور چې ځان ته دي چې غټ تقوادار وي او ډېر متقیان ځان ته وي او ډېر اعلی خلک ځان ته وي نو هغه د سهار په مانځه کې په جومات کې حاضر نه وي. ته چې د سهار مانځه له جومات ته نه راځې او ته د الله نه باران غواړې، ته د باران مستحق. لږ سوچ وکړه په دې خپل حال باندې، لږ ځان څه سوچ او فکر وکړه چې زه سهار مانځه له جومات ته نه راځم، جومات ته حاضري نه کومه، بستره نشم پرېښودی، خوب نشم پرېښودی او د الله نه باران غواړم. موږ دا خبره کړې وم غالبا چې ته د ماښام په درس کې چې ګوره باران چې نه کېږي د هغې دپاره یو سبب دا دی چې موږ مسلمانانو ګوره جوماتونه هم پرېښي دي. ما وی کېدای شي پس خلکو باندې اثر وکړي، دوی به د جوماتونو ته راشروع شي. سهار نه زمونږ قزوړ حال دی، یو دوه درې ملګري سیوا شوي دي، هغه د سهار نه په خبرې پې اثر کړی دی، جومات ته منزله راځي او نور ماشاءالله هغه نور چې ځان ته دي چې غټ تقوادار وي او ډېر متقیان ځان ته وي او ډېر اعلی خلک ځان ته وي نو هغه د سهار په مانځه کې په جومات کې حاضر نه وي. ته چې د سهار مانځه له جومات ته نه راځې او ته د الله نه باران غواړې، ته د باران مستحق. لږ سوچ وکړه په دې خپل حال باندې، لږ ځان څه سوچ او فکر وکړه چې زه سهار مانځه له جومات ته نه راځم، جومات ته حاضري نه کومه، بستره نشم پرېښودی، خوب نشم پرېښودی او د الله نه باران غواړم. لږ د الله نه یره پکار ده، دا د الله عذاب دی، دا باران نه کېدل د الله عذاب دی او د هغې دپاره اسباب زما او ستا دا ګناهونه دي. کله ناکله زه خو به د بعضې خلکو باندې کله ناکله ډېر تعجب کوم، کله ناکله وی زمونږ عقیده ډېره صفا ده، مونږ صفا عقیدې والا خلک یو، عقیده هم ډېره اعلی ده. چې ستا عقیده اعلی ده او عمل دې صفر دی، عمل نه کې داسې په عقیده باندې خو کار نه کېږي. د عقیدې سره عقیده د لا اله الا الله ده، دا یو مفتاح دی، چابي دی، د هغې دپاره غاښونه دي، په غاښونو باندې ته عمل نه کې. لا اله الا الله کلمه دي ویله، عقیده دي برابر ده، موحد دی، خو د هغې سره سره به ګورې اعمال کې هله به د کمال والا سړی جوړېږي، هله به ته کامل مؤمن او چې د هغه اعمالو خیال نه ساتې نو عقیده کې د اعلام ده، خو کامل مؤمن او کامل مسلمان ګورې بیا نه بیا هسې دعوې مه کوه، د کامل ایمان او د کامل اسلام دعوې بیا مه کوه.